پپشن بازار کې یو دکان ته ورغلم د تبلیغي مرکز په څنګ کې د دې دغه دکان دی د فرنیچر والا الماری می جوړول نو چې ورغلم دکاندار روغبړ سره کې وای امیر صاحب ستړي مسې مال امیر صاحب موایې او مولوی صاحب ستړي مسې وای د مولوی صاحب د امیر صاحب فرق څه دی مال زموږ په عرف کې فرق دی یو سړی چې بستر واخلي 3 ورځې ولاړ شي په بل مسجد کې وخت تیر کی دا خو چې راسي په مسجد کې ولاړی پر مولا او پر چا ځان مور کوي دغه امیر صاحب دی در هر چا ځان پو بوله او که یو سړی لسکاله و 12 کاله او 15 کاله او شل کاله د الله د دین د پاره بستر د کور ایستلې و په پردي حجرو کې په ساړه ټوک باندې گزاره کړې و په خالی جیب باندې تکالیف پر ځان تیر کړې و د سپاری د قائدی بغدادي څخه یا د نورانی څخه راونی سي بیا در بخاری شریف په ریزان ورسوي اخی تکمیل کې علما کرام په زرهاو انسانان راجم سول او پر سر باندې دستار د علم ورکشي شوی او اجازه سند ورکول صدعت مولوی صاحب وای د مولوی صاحب د امیر صاحب مال فرق وکړه ما ته بس ګسری کې د مولایانو د تبلیغانو سره دښمنی ده مال او صاحب تبلیغانو زما میراث غلا کړی دي زما مسله اغلا کړی ده زما منصب اغلا کړی دي ځکه مې ورسره دښمنی ده نور هیڅ نشته خو دغه زما د کلي سړی دی زما ورور دی زما مسلمان دی خو چې کله زما پر منصب باندې حمله وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم عالم د ځان وارث وللی دی د عالم میراث داري چې پر منبر بخښینی خلکو ته به حق بیانوي د عالم میراث داري چې منبر ته بدریږي خلکو ته به مسائل د دین فی چې اوس یو عامي سړی راولاړیږي او د عالم پر مسله باندې کښینی د عالم میراث قبضه کوي دا زما د میراث ما د منصب غل دی نو پتا څه چې یو سړی د یو چا میراث د هغه سفردی سړی وړي ځامن به څه عمل سره وکي مړ سره دغه ظلم سوی دی مړ سره به دغه جفا کیږي ځکه مړ د خپل میراث چاته نور پرېږدو مقصد د خبرې تر اعظم چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم میراث علم در هر شي مشرف شي علم دی در نبوت را لاندې در هر چا لوی مقام هغه د علیم مقام دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د نبوت درجې ته نږدې خلک په امت کې 2 کسان دي اهل العلم و اهل الجهاد اقرب الناس من درجه النبوه نږدې خلک و درجې ته د نبوت 2 نفر دي یو مجاهد دی بل عالم مخکې عالم ذکر کیږي اول علیم دویمه درجه کې مجاهد ولی فاما اهل العلم فقد جاءت بما جاءت به الرسل علماء کرام چې دي هغه مبارکانو هغه چې کم د انبیاء علیهم السلام طریقه هغه خلق تراور رسول فدل الناس على ما جاءت به الرسل حدیث مبارک تور داست خلق ته هغه څور شول چې د انبیاء علیهم السلام طریقه واما اهل الجهاد فقد جاهدوا باصيابهم على ما جاءت به الرسل مجاهد به پتور باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه راځوندې کړه نو مقصد دا دی چې ګوره د الله د رسول ته نږدې خلک 2 کسان دي ځکه کله ملګرو ته یو خبره کوم دا ولي عالم تا ته وایم د ځوانانو سپېڅلي علما مشران علما زما سره ټول مستثنا دي د ځوانانو ملایانو ټول ته وایم زما همزول ته چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ځان ته در هر چا نږدې وبللې دا ولي مجاهد تا ته وایم د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې مجاهد در هر چا ځان ته نږدې وبلې دا ولي وجه ګوره دا ده چې عالم او مجاهد دا د دین چوکیداران دي یو به په توره باندې د خپل دین صدیفا د اغیارو کوي بل به په خوله باندې د خپل دین صدیفا د اغیارو کوي دا د دین چوکیداران دي عالم بم د دین چوکیدار وي خپل د دین حفاظت وکوي په خپل خوله باندې به د غیر خلکو چې یو څوک دین ته تخریب رسوي چې یو څوک دین بدناموي د هغو خلکو دفاع به کوي مجاهد به هم په خپل توره باندې د اغیارو دفاع کوي چې څوک زموږ دین ته ضرر رسوي چې څوک زموږ دین خرابوي چې په هر جامه کې وي دا د مجاهد فریضه ده چې مجاهد به د دې